اخلاق د خلق جمع ده چې په دوه معناګانو سره اهل لغت معنا کوي. که چېرته موږ اخلاق د خا په پیش سره واخلو، یعنی خلق جمع واخلو، نو بیا به معنا عادت او طبیعت ته وایي. او که چېرته مثلا د خا په زور سره واخلو، نو بیا د انسان ظاهري شکل یا تخلیق ورنه مراد دی، مثلا د انسان پیدایښت ته بیا اشاره ده. همدارنګه امام ابو راغب هم وایي چې د خا په زور سره د انسان ظاهري شکل او صورت ته وایي چې په سترګو لیدلی کېږي، موږ ورسره مواجه یو، موږ یې وینو، یعنې تخلیق شوی دی، پیدا شوی. او د خا په پیښ سره د انسان باطینی شکل او صورت ته وایي چې هغه موږ ته معلوم نه دی. هغه به موږ څنګه معلومو؟ هغه به موږ په پوهې او ادراک سره، یا د انسان د اعمالو او کړنو نه به معلومو. همدا وجه ده چې علماو د انسان دغه بدن یا د انسان دغه ژوند دوه برخو ته تقسیم کړی، چې یو ظاهري دی چې هغه موږ سره مخامخ کېږو، وینو، شکل دی، مثلا لاسونه، غوږونه دي، د انسان ظاهري باډي ده. بل د انسان باطینی شکل دی چې هغه موږ او تاسو ته نه معلومیږي، خو چې کله یو چا سره موږ وخت تیر کړو، د هغه د اخلاقو نه بیا موږ دا کولی شو چې وپېژنو چې دی یو نیک انسان دی او که نیک انسان نه دی.